احمد مسعود له نړۍ غواړي چې پر طالبانو بندیزونه ولګوي او د طالبانو له مخالفینو سیاسي ملاتړ وکړي. په سلامونو مو ورکلی کوم د IFG نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره IFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. احمد مسعود له نړۍ غواړي چې پر طالبانو بندیزونه ولګوي او د طالبانو له مخالفینو سیاسي ملاتړ وکړي او د افغانستان مسلې ته د حل معقوله لار ولټوي او همدارنګه د سیمې له هیوادونو غواړي چې د سیاسي حل لارې د پیدا کولو لپاره لا زیات فعالیت وکړي. دغو خبرو ته په کتو باید وویل شي چې غربیان او هم د سیمې او د ګاونډي هیوادونو د اوس لپاره له طالبانو سره په خبرو کې خپلې ګټې ویني. نړیواله ټولنه په مستقیم ډول یا غیر مستقیم ډول د طالبانو د واکمنۍ د بنسټ د ټینګولو په لټه کې ده. رښتینی سیاست د اخلاقو پروا نه کوي. په داسې حالاتو کې هیوادونه په یو هیواد کې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو مسلې ته ډیره پاملرنه نه کوي. هغه څه چې د دوی لپاره ارزښت لري د دوی د حکومتونو ګټې دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویس په ښکاره ویلي چې د ښځو او بشري حقونو مسلې د افغانستان له داخلي مسایلو څخه دي او په دې اړه هیڅ تړاو نه لري. د IFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. د نورو مهمو خبرونو لپاره در سره IFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا خیر چارې، د الله په امان.